الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. عزتمند الله پاک ډیر لوی دی، الله پاک ډیر ښکلی دی، الله پاک ډیر غیرتي دی، الله پاک د بادشاهانو بادشاه دی، شهنشاه دی، وراء الورا دی، زبردست طاقتونو والا بادشاه دی. الله جل جلاله دنیا ته د کامیابۍ لپاره خپل دین رالیږلی دی. الله جل جلاله فرمایي ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. او څوک چې د شونتوب نه بچ شو، یعنی د شح نه بچ شو، دا د شونتوب اعلی درجه ده. حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه وسلم السخی قریب من الله. سخی چې دا الله ته نږدې دی، قریب من الجنه دی جنت ته نږدې دی، قریب من الناس دی خلقو ته نږدې دی، بعید من النار دی جهنم نه لري. او د بخیل باره کې رسول الله مبارک فرمایي البخیل بعید من الله دی د الله نه لري، بعید من الجنه دی د جنت نه لري، بعید من الناس دی د خلقو نه لري، قریب من النار دی جهنم ته نږدې. بل روایت کې راځي وي په جهنم کې یوه اونه ده چې د هغې نوم دی شح، یعنی د هغې څانګې چې دنیا ته راښکته شوي، نو چا چې د هغې څانګې ونیولې جهنم کې به داخل شي. او په جنت کې یوه اونه ده چې د هغې نوم دی سخا، نو چې د هغې څانګې چې ونیولې نو هغه به جنت کې داخل شي. نو سخاوت د الله جل جلاله ډېر زیات خوښ عمل دی، او په سخاوت باندې الله پاک ډېر بېحده خوشحالېږي. سخي سړی دا الله پاک خوښ دی، سخیان د الله جل جلاله ډېر زیات خوښ دي. او وی الله جل جلاله یو دوه ملایک پیدا کړي دي، یوه دعا کوي سحر وخت کې وي یا الله ورکوونکي ته د ورکوونکي مال زیات کړي، او چې څوک یې بند ساتي نو د هغه مال هلاک کړي. نو د الله جل جلاله په نیز باندې سخاوت دا یو ډېر لوی عمل دی، او الله جل جلاله پرې ډېر زیات خوشحالېږي. او د سخي مال چې دی دا ډېرېږي. حدیث قرآن کې الله فرمایي چې یمحق الله الربا ویربي الصدقات، وی دا ربا چې دا سودو نو دا د مال خوري چې څوک سود کوي، او دا د الله سره د جنګ اعلان دی. او چې څوک سخا کوي یعنی ورکړه کوي، ویربي الصدقات چې څوک خیراتونه کوي، خپل مالونه تقسیموي، خپل مالونه د الله په نوم باندې ورکوي، نو د الله جل جلاله ارشاد دی دې مالونه به الله پاک ډېروي. حدیث پاک کې څوک چې صدقې کوي او د یو طرف نه په دشمن حمله کوي دا ورته داسې ولاړ مخامخ کېږي. څوک د قرآن پاک تلاوت کوي دا ورته داسې ولاړي دشمن ته د ده حفاظت کوي، څوک مونځ کوي دا ورته داسې ولاړي، څوک صبر کوي دا ورته داسې ولاړي. هر یو عمل د الله په نیز باندې دا الله ته ډېر زیات خوښ دی. خو د ټولو نه زیات عمل د خوښ عمل چې دی چې شیطان هم تېرېږي. شیطان وایي د سخي نه زما یره کېږي. څوک چې مال ورکوي که نه دا شیطان وایي زه د ده نه یېرېږم، ځکه چې دا خپل سخاوت په جنت کې داخلېږي. او شومتوب شوم سړی چې څومره دی شومیږي او شومتوب کوي، شیطان دونه خوشحالېږي او دونه دی چې کوم دی د الله پاک نه لرې کېږي. او شیطان وایي دی دې کوي عبادتونه د نه زه نه یېرېږم، شپه ورځ دې سجدې کوي، ځان دې د سم لوی عبادت ګزار جوړ کړي. خو چې شوم دی د خپل شومتوب د ده دپاره به د جهنم د تلو دپاره کافي جوړ شي. او دې وجې نه حدیث پاک کې راځي وایي ذل لفظ راغلی په حدیث کې، وایي چې څونه ډېرې صدقې انسان وکړي نو دومره ډېر به په ده باندې د قیامت په ورځ باندې سور او دومره ډېر به دې الله پاک ته نږدې کېږي. او حدیث پاک کې هم راځي رسول الله مبارک فرمایي صدقو سره مال ډېرېږي صلی الله علیه وسلم. او چې څوک خپل مال بند ساتي نو د مال ختمېږي. او رسول الله مبارک به بار بار فرمایي وایي تاسو غوټې مه جوړوئ. پښتو کې خلک وایي غوټې مه جوړوئ، مطلب دا چې مال جمع کوئ مه، مال د الله په نوم باندې ورکوئ، بالخصوص د الله په دین باندې خپل مال ولګوئ، خپل جان مال وخت چې دی د الله په دین باندې خرچه کړئ، دا د الله په دین باندې ولګوئ، نو دا به قیمتي شي. یو پیره مال هلاک شو د سمندر غاړې ته، نو چا عرض وکړو چې مال د پلانکي مال هلاک شو، وایي تاسو معلوماتو کې د به زکات نه ورکړي. نو چې زکات انسان نه ورکړي د مال هلاک کېږي. د الله په نیز باندې خوږ عمل د ټولو نه لوی عمل چې دی نو دا سخاوت دی، چې موږ تاسو دا سخاوت چې دا په ځان کې راوړو. او دا د الله پاک نو څوک چې د الله نه غواړي چې الله ما سخي جوړ کړي، الله پاک یې سخي جوړي. چې څوک د الله نه غواړي الله ما پاک دامن جوړ کړي، الله پاک یې پاک دامن جوړ کړي. نو د الله جل جلاله نه په غوښتلو سره دا هر څه کېږي، ځکه چې غوښتل چې دي نو دا یو ډېر لوی عبادت دی. حدیث پاک کې راځي وافضل العبادة انتظار الفرد، څوک چې د الله پاک نه وغواړي او بیا د هغې د فراخۍ انتظار کوي چې اوس په کومه باندې الله پاک فراخي راوړي. نو د الله جل جلاله نه
د سخاوت دپاره سوال کول چې الله زما مال چې دی دا په خپل دین باندې ولګوي. نو الله جل جلاله په سخاوت باندې بېحده خوشحالېږي. د الله جل جلاله نه موږ او تاسو وغواړو او په قرآن کې بار بار د دې حکم دی د لګولو حکم دی چې موږ او تاسو د الله په دین باندې مال ولګو. خپل جان مال وخت چې دا د الله په دین باندې لګول او د الله په دین باندې خرچه کول. ځکه وایي د الله په لار کې څوک یو روپۍ ولګي، ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي د دې ثواب په 2 لکه باندې الله پاک ورکوي. نو داسې د الله په دین باندې مال لګول دا به الله پاک ته څومره خوښ وي او په دې سره وایي ستاسو مال هم ډېرېږي او د دې په وجه الله جل جلاله تاسو له رزق هم درکوي چې څوک خپل مال لګوي د الله په دین باندې. او شیطان پې له ټولو نه زیات چې دی شیطان لعین بېحده خفه کېږي په دې خبره باندې چې څوک د الله په دین باندې خپل مال لګوي. په دې باندې شیطان بېحده خفه کېږي او رسوا کېږي او ذلیله کېږي او الله جل جلاله د ټولو نه زیات چې خوشحالېږي نو په دې باندې خوشحالېږي چې د الله په دین باندې دې خپل مال لګوي. نو الله جل جلاله دې ما او تاسو سخیان جوړ کړي. الله جل جلاله دې په ما او تاسو کې د سخاوت ماده پیدا کړي چې موږ او تاسو خپل مال د الله په دین باندې خرچ او د الله دین باندې د خپل مال ولګو. ځکه دا مال الله پاک راکړی دا د الله امانت دی. الله فرمایي ستاسو جانونه او مالونه چې دي دا تاسو نه ما د جنت په بدله کې اخیستی. نو چې موږ او تاسو دا الله اخیستی دی او الله یې موږ نه واپس غواړي نو چې ولې ګورې دا د الله امانت دی چې الله پاک ته واپس کړو نو الله دې ښه په خوشحالۍ باندې ورکړي. علي خو بیا رانه اصل ګوره انسان مړ کېږي که نه د مرګ په وخت کې دی 1 لک روپۍ ورکړي او چې کله دی ښه صحتمند دی او ښه خوشحاله دی او دی 1 روپۍ ورکړي نو دا 1 روپۍ د هغه 1 لکو برابر. ځکه چې کله انسان بیمار شي نو دا خو بیا د وارثانو مال دی. بیا دې ډېر وایي چې زه به الله له دا وکړم او زه به الله له دا ورکړم او زه به الله له داسې ورکړم دا پلان کیلو ورکوي دا پلان کیلو ورکوي. نه دغه مال الله ته خوښ نه دی. الله ته هغه مال خوښ دی چې دی د صحت په وخت کې خپل مال چې دی دا راولي دا د الله په دین باندې ولګي او مدرسو یې ورکړي طالبانو باندې ولګي په تبلیغ کې پې خلک ولګي تبلیغ کې دا خپل مال ولګي نو دا الله پاک ته ډېر زیات خوښ. ځکه چې په یو عمل باندې الله جل جلاله ډېر زیات خوشحالېږي. په ټولو نه لوی عمل چې دی دا سخاوت سامري چې واقع کې راځي که نه د قرآن په واقعاتو کې راځي چې سامري چې دی الله پاک پرېښود د موسی علیه السلام په قوم کې نه په څه باندې بچ شي په سخاوت باندې. او خاتمتۍ څومره مشهوره واقع ده چې هغه په یو لاره باندې د هغه قبر جوړ شوي وي په دغه لار باندې څه خلک تېرېدلي وي قبر دی ولې درته ورکړی چې پاسه که نه ته خو په سخاوت کې ډېر زمری وي او ډېر مشهور وي پاسه نه مونږ هم څه اکرام وکړو. وایي دغه کس په خوب کې ولیدو چې خاتمتۍ یې رغې ورته وایي وایي راشي چې اکرام درې وکړم. بوی کړو د هغه اوښ چې دی هغه یې نهر اوښ خلک نهر کې پرې مری کې داسې ووو او د هغه نه وینه را روان شو چې دی راپاسېدي په ریشه باندې هغه اوښ لګېدلی. نو بیا اعلان کړو په ټوله قافله باندې وخوړ او چې کله واپس راتلل په لاره کې نو د ده زوی ورسره میلاو شو. وایي ما بېګا پلار په خوب کې لیدو چې ما د پلانکي اوښ حلال کړی دی او دا غلی ولاړ په هغه بدله چې کوم دی دا د هغې په بدله کې دله ورکړی نو په یو اوښ باندې ناست و بل یې ځان سره روان کړی. نو خاتمتۍ باره کې علما فرمایي چې دی به الله ژوندي کړي ایمان به ورته نصیب کړي او بیا به ورله مرګ راوړي د څه په وجه باندې د سخاوت په وجه باندې. نو سخاوت الله جل جلاله ته ډېر زیات خوښ عمل دی او الله پاک په بېحده خوشحالېږي په مال لګولو باندې خو په سم ځای کې خپل مال لګول. لکه داسې ځای کې داسې خلکو نه مال ورکول چې نیکان وي. رسول الله مبارک فرمایي ستاسو رزق دې ونه خوري مګر نیکان خلک متقیان خلک پرهیزګاران خلک ستاسو کورونو کې پرهیزګاران خلک داخل شي. نو خپل مال داسې کس باندې لګول چې هغه نیکعمله وي دینداره وي او علماو باندې خپل مال خرچه کول داسې ځای کې خپل مالونه لګول. نو الله جل جلاله دې ما تاسو ته په صحیح ځای کې د مال د لګولو توفیق راکړي او الله جل جلاله دې زموږ مالونه او جانونه په خپل دین باندې ولګي او د خپل دین د عالی دین دپاره دی الله جل جلاله زموږ مال او جان چې دی دا قبول کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.